مینوالو په شمالي وزیرستان کې د میرانشاه پریس کلب مخې ته ولاړم. ښاغلی ناصر داوړ صاحب چې د خیبر پښتونخوا یو سینیر صحافي دی او د دغه پریس کلب په بانیانو کې شامل دی، دوی نه لږ د دې پریس کلب په حواله باندې احوال اخلو. ناصر صاحب د میرانشاه پریس کلب تېرېدو تاله مو ورته ولیدله، مخکې څنګه و، اوس په څه حال باندې دی، مستقبل یې څنګه وي؟ مې صاحب ډېره مننه. حقیقت دا دی دا شمالي وزیرستان پریس کلب چې کوم موږ جوړ کړی و 2004 کې دا پریس کلب موږ جوړ کړی و. ډېر مینتونه مې کړي دي، ډېرې خوارۍ مې کړي دي که نه. چا به رapورې خندل انتظامیه وایي د پریس کلب څه شی وي. موږ به ورته چې پریس کلب کې موږ صحافیان چې یو ځای راغونډېږو او دلته کینو، دلته نه موږ خپله خبرونه ورلیږو، دلته به پریس کنفرنس کېږي. بهرحال ډېر په مشکله مې دا شعور راواستو. بیا پولیټیکلي هم راسره څه پکې مرسته وکړله، خلکو هم راسره پکې مرسته وکړله او موږ یو پریس کلب جوړ کړلو. حالانکه په هغې ورځو کې دلته کې موږ 18 کسان وو په شمالي وزیرستان کې، نو موږ دا پریس کلب جوړ کړلو. او دا ده چې اوس شمالي وزیرستان کې چې کله اپریشن ضرب عضب لګیا شوی دی، د هغې ورځونه دا تله پکې لګېدلې ده. اوس هم خو اوس دا سچویشن ته راغلی دی چې د روډ هم برای وشوله، روډ هم اوچت شو، موږ هغه پریس کلب بیخي لاندې تللی دی. دا راته ووایه چې په دغه پریس کلب کې به په هغه وخت کې څه صحافتي هلې ځلې وې، خلکو به دلته پریس کانفرنسونه یا خپلې غوښتنې راوړلې که نه؟ بالکل میا صاحب، په شمالي وزیرستان کې چونکې دومره خو به زه درته وایم چې نه و، خو په هفته کې به یو 2 پریس کنفرنسه کېدلې او خلک په راتلل او یو شعور جوړ شو په دې علاقه کې چې که صحافیانو سره چا کار وي یا څوک په اخبار کې څه مسله ښول غواړي، نو موږ به دلته اویلیبل وو. او دلته نه موږ د شمالي وزیرستان صحافیانو داسې یو خبر هم نه دی پرېښی چې هغه موږ ریپورټ کړی نه دی. په ټوله دنیا کې چې د شمالي وزیرستان په هکله باندې ریپورټینګ کېږي، نو هغې ته زیات یو طرفه ریپورټینګ ویل کېږي، ځکه چې اکسس نشته صحافیانو. که چېرته دا کلب فعاله وي، صحافیان وي پکې، څه ګڼئ چې څونه مثبت او یا رښتونې معلومات خلکو له په لاس ورتلی شي، نړۍ له په لاس ورتلی شي؟ که شمالي وزیرستان دغه پریس کلب جوړ شو، فعال شو، نو زه وایم چې خلک پولیټیکلي فوج او صحافیان به یو ځای د وزیرستان د ترقۍ خبره هم کوي او د خبر ته به موږ رسو، ځکه چې دلته ادارې هم شته، دلته پولیټیکلي هم ده او دلته انکې خلک هم راځي. چونکې میرانشاه دی شمالي وزیرستان هیډ کوارټر دی، دلته هر قسم ښه بد خلک راځي، نو هغه انفارمیشن ته سړي رسوي لږ په اسانه شي. خو دغه پریس کلب موجود و، پریس کلب فعاله و او په دې کې ټلیفون نمبر لګېدلې وې، ټلیفونونه پکې لګېدلي وو، ځکه چې دلته خو کمیونیکیشن هم ډېره غټه مسله ده. نو دلته باید ناصر صاحب اوس دلته ټلیفون، انټرنیټ دا سهولتونه شته دی؟ نه، دلته انټرنیټ شته نه ټلیفون شته. دا ضرب عضب اپریشن دوران کې تقریبا دا هر څه د مینه تللی دي. په دې ځای کې د افغانستان موبایل خو کار کوي، خو زما د پاکستان موبایل کار نه کوي. مینوالو، تاسو د ناصر داوړ صاحب خبرې واورېدې په داسې حال کې چې نن په ټوله نړۍ کې که خلک ذهنونه جوړوي، خپل فکر یا خبره خورول غواړي، نو د هغې تر ټولو اسانه ذریعه میډیا ده. ولې په شمالي وزیرستان کې که چېرته د ژوند نورې چارې ړنګې پرتې دي، هلته د صحافت هم دغه حال دی چې بند دروازې د 21مې صدۍ د میډیا په مخ یو سوالیه نښه ده. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا، میرامشاه.